السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، زه نن تاسو ته یو بهترینه وظیفه ښیم. دا د قرض د ادا کیدلو دپاره ده. تا باندې قرض وي او د ادا کیدلو هیڅ تدبیر وله نه ورځي. دا دعا دې په پابندۍ سره وکړه، الله جل جلاله به ټول مشکلات او قرضونه ختم کړي. دا یو عامه دعا نه ده زه کوم ستاسو په خدمت کې پیش کوم، بلکې دا حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ښودلې وه. ورځ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په جومات کې مسجد نبوي کې تشریف راوړ. وایي که ته حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه د جماعت په یو کونه کې ناست دی، ډېر پریشانه دی. پیغمبر علیه الصلاة وسلام ترنه تپوس وکړو، ته ولې پریشانه یې؟ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ورته دا دعا وښوله، نن زه تاسو سره شریک کوم. الله جل جلاله مدد زمنګ عمل سره شامل شو، بیا یې هیڅ څوک هم رکاولی هم نشي. محترمو، زه د دې دعا د ویلو صحیح وخت، دقیقه او تعداد مکمل طور باندې زه تاسو ته ښیم. په پابندۍ سره یې کول پکار دي. دا زمنګ عقیده ده چې هر کار الله جل جلاله قبضه او قدرت کې دی او هغه په هر شیز باندې قادر دی. موږ له خالص نیت او پوخ یقین سره کول پکار دي. هغه زموږ د زړونو حال پیژني. کله چې موږ مکمل ایمان سره دا عمل کوو، انشاءالله موږ ته به فایده راکوي. بس د انسان په ژوند کې یو لوی بوج وي، ذهني، روحاني او مالي پریشانیانو سیوا کوي. سکون د سړي د ژوند نه اخلي. انسان په هر وخت کې په دې فکر کې مبتلا وي. اسلام د قرض د اخیستلو اجازت ورکړی دی، لیکن د هغې زر د ادا کولو تاکید یې هم کړی دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په خپله قرض پناه اغوستې ده. کله یو انسان په قرض کې ډوب شي، د ده خوب، سکون او خوشحالي ټول متاثره کوي. که اسلام موږ ته د الله جل جلاله نه د دعا کولو تعلیم راکوي. دعا انسان الله ته نږدې کوي او مشکلات ورته اسانوي. قرض نه د نجات دپاره چې کومه دعا دا ډیر اثر لري. دا یوازې مشکلات نه حل کوي مالی، بلکې زړه ته سکون هم ورکوي. کله چې یو بنده په رښتوني زړه سره دعا کوي، الله جل جلاله د ده دپاره لارې د ادا کولو پیدا کوي. لیکن دعا سره سره کوشش هم ضروري دی، ځکه اسلام دا یو متوازن دین دی. دا دعا هم ده او عمل هم دی. ډېر صحابه کرامو د دې دعا په ذریعې سره زړونو نجات حاصل کړی دی. دا یو ازموده دعا ده او زړه مضبوطوي. کله الله جل جلاله باندې بروسه وکړی شي، ناممکن الله جل جلاله ممکن کوي. قرض نه ازادي صرف یو مالی مسله نه ده، بلکې روحاني سکون ذریعه هم ده. الله جل جلاله نه پوښتلو والا هم خالی جولی نه دی واپس شوی. په مستقل مزاجۍ سره دعا کول پکار دی. هر مونځ نه وروستو خاص طور باندې د شپې وخت کې دعاګانې قبلیږي. صبر او یقین دا کنجي ده کامیابۍ. الله جل جلاله په یو انسان باندې د طاقت نه زیات بوج نه اچوي. قرض دا یو ازمایش دی. ازمایش باندې صبر وکړی شي، الله جل جلاله به د ادا کولو لارې را پیدا کړي. الله سره خزانې بې شمېره دي. هغه چاته وغواړي په څو لمحو کې د هغه حالات بدلولی شي. راځئ د هغه دعا طرف ته چې زه درته وښیم، چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې یو انصاري صحابي حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه ولیده، ورته یې وښودله، ته په دې وخت کې په جومات کې ولې ناست یې؟ دا خو د مانځه وخت نه دی. هغه ورته وفرمیل، یا د الله رسوله، ما باندې غم او د قرض د ټولو نه زیاته بوج دی، دې وجې نه پریشانه یم. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمایل، به درته یو داسې دعا ونښیم ستا قرض او غم به ختم کړي. عرض وکړو، یا رسول الله ضروري وښایئ. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمایل، سهار او ماښام دا دعا وایه، اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن، اعوذ بک من العجل والکسل، اعوذ بک من الجبن والبخل، اعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. ای الله، زه تا نه پناه غواړم غم او فکر سره، کمزورۍ او د سستۍ نه، د بزدلۍ او د بخل نه، د قرض د بوج نه، د خلکو د غلبې نه. اگر موږ د هر مونځ نه وروسته دا دعا
یو یا درې ځله ووایو، الله جل جلاله نه وغواړو، انشاءالله قرض به په مزه مزه باندې ختمیږي، پریشانیانې به ختم شي. څوک یې ورکوي هغه پسې موږ ځو نه، او څوک چې نه ورکوي موږ هغه پسې ګرځو. انسانان به زموږ مشکلات څه حل کړي او څومره امیدونه به پوره کړي او پریشانیانې به ختمې کړي. پریشانیانو ختمولو والا یو ذات، هغه د الله جل جلاله ذات. هغه سره تعلق جوړ کړو، خپلې پریشانیانې ختم.